قدرمانو دوستانو ستړي مشئ د شینجیانګ ویور کروواکا سیمه د اوریخمو لارې د اقتصادي کمربند مرکزي سیمه ده او د لویدیځ په لور د چین ورخلاصون مهمه دروازه هم بلل کیږي. له تیرو څو کلونو راهیسې شینجیانګ د خلکو د ژوند د ښه والي، عصري کرنیزو چارو، سرانیزو چارو، ترانسپورت، د ورېښمو لارې د اقتصادي کمربند د مرکزي سیمې آبادۍ او د چاپیریال د ساتنې په برخو کې چټک پرمختګ موندلی دی او چاپیریال او بڼه یې هم ډېرې ښایسته او عصري شوی دی. نو اوس راځئ په دې ویډیو کې له جګ ځایه ښکلی شینجیانګ وګورئ. د شینجیانګ د ویور کروواکې سیمې مساحت 1,680,000 کیلومتره مربع دی او د ځایي اوسیدونکو شمېر یې 25 میلیونه او 850,000 تنه ښودل شوی دی. په شینجیانګ کې سیلانیزو چارو چټک پرمختګ کړی. په تیر 2021 کال کې یې د سیلانیانو شمېر 1.9 میلیونو ته او د سیلانیزو چارو ګټه یې 1.1 میلیارده او 590 میلیونه وینه ښودل شوي چې دا شمېر د ولم کال په پرتله په سلو کې 2.9 زیاتوالی ښیي. د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د شینجیانګ د جنوبي او شمالي برخو د اوسپنیزو لارو شبکه بشپړه شوه. پر تکرامکان صخره د تیرو شویو سلکونو شمېر یې 3 ته رسیدلی دی او په شینجیانګ کې 24 هوایي ډګرونه شته.